ذبیح الله زاده صاحب تاسو ته ښه راغلاست او دا اول ځل دی چې تاسو چین ته سفر کوئ؟ لومړی ځل مې د چین ته راغلی یم او د مې په 22 باندې موږ چین ته راغلي یو د ځینو نورو رسنیو د مسؤلینو سره او خوشحاله یم چې په چین کې تر اوسه پورې ډېرې ښې شپې ورځې مو تېرې کړي دي او نن ډېر زیات خوشحاله یم چې تاسو او ستاسو همکاران مې ولیدل. زه هم ډېره خوشحاله شوم چې له تاسو سره مخامخ خبرې کوم. او تاسو دا ځل چین ته سفر په ترڅ کې کوم ځایونو ته چکر وهلی؟ لومړی موږ د ورمچي ښار ته راغلو، 2 ورځې ورمچي ښار کې وو. هغلته مو له بېلابېلو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. همدا ډول د یو شمېر اشخاص سره مو ولیدل. له هغې ځای څخه وروسته بیا قشغر ته ولاړو. قشغر کې مو هلته د قشغر د سیمې ښکلاګانې ولیدې او هغلته مو د خلکو محبت او مینه ولیدله چې د افغانانو سره یې درلودله. همدا ډول د یو شمېر مسؤلینو سره مو هغلته هم مجلسونه درلودل. له هغې وروسته موږ بیجینګ ته راغلو چې اوس هم بیجینګ کې یو او نن ستاسو خدمت کې. ډېره مننه. او چې تاسو هی چې مخکې هم په انټرنیټ کې او په ټولنیزو رسنیو کې د چین شینجیانګ په اړه خبرونه لیدلی او دا ځل چې تاسو پخپله له نږدې څخه شینجیانګ کتلی او ستاسو په نظر شینجیانګ یو کوم ډول ځای دی، څه احساسات لرئ؟ بله، کله چې لومړی ځل موږ راغلو د ما لومړی سفر و ورمچي ته او د موږ د هغه دوستان چې ما سره وو هغه د ډېریو لومړی ځل و چې دوی له چین هیواد څخه لیدنه کوي. مونږ کوم تصویر چې مخکې د چین په اړه درلودو او کوم تصویر چې اوس کې مونږ د ځان سره لرو واقعا یو ډېر متفاوت او یو ښه تصویر مونږ د ځان سره لرو. یو څه چې د مونږ او تاسو مشترکات ښیي هغه یو ډېر مینهناک خلک دي د چین. ډېر زیات محبت یې مونږ ته راکړی او ډېر زیات خوشحاله یم چې د چین هیواد څخه مونږ لیدنه وکړه. او د دې ترڅنګ یو څه چې ما دلته ولیدل د چین هیواد سیاست ته چې موږ ګورو هغه یو اقتصاد محوره سیاست دی او اقتصادي ښکیلتیاوې کولی شي هیوادونه سره نږدې کړي او ټولنې سره نږدې کړي چې په دې برخه کې رسنۍ ډېر مهم رول او ارزښت لري. په همدغې موخه او هدف موږ چین هیواد ته هم راغلي یو چې وکولی شو دغه ټولنې سره نږدې کړو، یو بل ته یې ښې سره معرفي کړو او د رسنیو اساسي مسؤلیت چې هغه د هیوادونو نږدې کول دي او همدا ډول د هیوادونو ترمنځ د پله حیثیت دی تر څو دوی وکولی شي یو له بل څخه پوره معلومات ترلاسه کړي. او په اوس کې افغانستان هغه هیواد دی چې نوی له جګړې څخه وتلی دی او افغانستان یو ښه بستر دی د دې لپاره چې وکولی شو د چین هیواد خلکو ته یې معرفي کړو تر څو دوی په افغانستان کې هغلته په اقتصادي زیربناو باندې کار وکړي او له افغانانو سره په ګډه د افغانستان او د چین د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره مؤثر تمام شي. افغانستان د بیا رغونې په بهیر کې دی. نو ستاسو په نظر افغانستان کولی شي د چین په کومو ساحو کې د پرمختګ له تجربو څخه اخلي؟ زه چې څومره فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه ډېوه جانې په افغانستان کې اوس کله چې نوې جګړه پای ته رسېدلې ده یو ډېر ښه بستر د دې دپاره مساعد شوی دی چې هغه هیوادونه چې هغه مغرضانه سیاست نه لري، اقتصاد محوره سیاست لري، هغوی په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دې ترڅنګ چې د افغانستان اقتصاد وده کوي، اړیکې هم سره رغول کیږي او په دغه شرایطو کې افغانستان دغه څه ته ډېر سخت ضرورت لري. او هغه شناخت چې زه او افغانان له چین هیواد څخه لري همیشه د تاریخ په اوږدو کې افغانستان او چین ډېرې ښې مثبتې اړیکې درلودلې دي. هماغه مثبتې اړیکې د دې لامل کیږي چې دغه دواړه هیوادونه نور هم سره نږدې کړي. په ورته وخت کې اقتصادي ښکیلتیاوې هم ډېرې مهمې دي. چین یو له هغه هیوادونو څخه دی چې نن په نړۍ کې په اقتصادي ډګر کې ډېر لوړ مقام لري او دا کولی شي افغانستان له دې څخه ښه مثبته ګټه پورته کړي. د چین تجربې موږ راوړو افغانستان ته. په افغانستان کې موږ ډېر ښه معادن لرو. د معادنو په برخه کې د چین هیواد لیوالتیا د خپله د دې ښکارندویي کوي چې افغانستان او چین کولی شي ډېر په دغه مشترکو اقتصادي نقطو باندې دوی سره په ګډه کار وکړي او دواړه هیوادونه له دغه مشترکې نقطې څخه ډېر څه ترلاسه کړي او په دې برخه کې تاسو واقعا ډېر زیات څه ترسره کړي دي. تاسو توانېدلي یاستئ چې په د افغانانو په ژبه په پښتو ژبه دلته افغانستان او افغانان معرفي کړئ او زه له تاسو څخه ډېره زیاته مننه کوم. هم له تاسو نه مننه. او ټولو نیوز په افغانستان کې هم یو ډېر مشهور او مهم خبره رسنۍ ده او تاسو هیله لرئ چې په راتلونکي کې د چین له خبره رسنیو سره څنګه همکاري وکړئ؟ څه امید او څه هیله لرئ؟ ډېوه جانې د ما د سفر اساسي موخه هم همدغه وه چې وکولی شم دغلته
له هغو رسنیو سره چې دوی په پښتو ژبه نشرات لري او یا هم تر اوسه پورې دوی په چین هیواد کې یا د افغانستان او د چین ترمنځ ګډې مشترکې خپرونې ترسره کړي دي. په دې باندې سره کار وکړو، مشترکې اقتصادي برنامې ولرو. افغانستان په اوس کې وروسته د 45 کلونو جګړې وروسته نوی سولې او ټکاو ته رسېدلی دی. له دغه شته فرصتونو څخه ښه استفاده وکړو، ګډې خپرونې ولرو، مشترکې خپرونې ولرو او زموږ تاسو مشترک کار به وکولی شي د دوو هیوادونو ترمنځ اقتصادي ښکېلتیاوې رامنځته کړي. د همدغې دپاره راغلي وو. انشاءالله ډېر د لاسته راوړنو ډک سفر مو و او په دې برخه کې ستاسو همکاري هم موږ غواړو چې له ځان سره یې ولرو او زه د ټولو نیوز د مسؤل په توګه تاسو ته دغه اطمینان او ډاډ درکوم چې موږ همیشه په خدمت کې یو، په کاري برخه کې هر خدمت چې وي او په اوس کې هم ټولو نیوز په افغانستان کې هغه رسنۍ ده چې خپلو خلکو هیوادوالو ته هغه حقیقتونه واقعیتونه چې دي هغه شریکوي. له دغه ښه فرصت نه چې د سولې یو او ټکاو یو ښه بستر رامنځته شوی دی، له دغې څخه به موږ او تاسو په مشترک ډول سره ښه ګټه پورته کوو.